د افغانستان په امیر د غرونو پړانګ او انجلۍ دغه انځور چې په ټولنیزو شبکو کې یې لومړۍ درجه ښه انځور لقب ځان ته کړی دی. داسې قصه ده دا انجلۍ چې دا سپین پړانګ وړکی و راوستی و خپل کور ته چې دا د پیشو بچی دی. کله چې راغټ که هغه سپین پړانګ وخته. اوس چې پړانګ غټ شوی دی ترې غرونو ته تللی دی او کله ناکله د دې انجلۍ دیدن ته راځي او دې انجلۍ څخه کینی. نو خبره مې دا کوله چې د 40 کالو جګړو زمونږ د وطن حیوانات، مرغان، کبان د دې وطن خاورې نه ورک کړي وو. موږ او تاسې باید د خپل وطن هر څیز سره مینه محبت وکړو، لکه دا نورو هیوادونو کې چې حیوانات، مرغان، کبان د هغه هیواد کې ښه پریمانه دي او زمونږ هیواد کې ورک شوي دي. دا یوه بیلګه ده چې یوې وړې ماشومې دغه سپین پړانګ راغټ کړی دی، خو بیا هم دا پړانګ د غرونه راښکته کېږي، د دې انجلۍ دیدن کوي او دې انجلۍ